عزتمندو د عیسی علیه السلام اسمان ته اوچتېدل د قرآن کریم نه ثابت عقیده ده او قیامت ته نږدې اسمان نه بیرته د عیسی ابن مریم علیه السلام راکېوتل دام د احادیثو مبارکو نه ثابت دي. دې باره کې احادیث متواتره ثابت دي. د دې نه انکار کفر دی چې څوک نه مني د تواتر نه منکر دی. او یو فلم دا جوړ کړی دا چې دجال به راوځي، عیسی علیه السلام به راکوزېږي، امام مهدي به راوځي. خدای که نه دجال شته، نه امام مهدي شته، نه د عیسی علیه السلام شته. په خدای که شته که دا تا ولیدو زه به سړي بچی دی. رب دې تعالی 15,000 کاله نه 10,000 کاله زندګي تیر کي، 10,000 کاله چې ته ژوند دی او تا دا 3 واړه په سترګو ولیدل زه به مسلمان یم. دا د جذباتو خبرې نه دي، زه بالکل په دلایلو در سره خبرې دا نشته. دا مسلمانان بې غیرته کړي او د تواتر نه منکر یا لیونی وي او یا کافري. دې وجه نه په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي. حافظ ابن کثیر رحمه الله د سورة احزاب د دې آیت کریمه چې وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها دې لاندې لیکلي دي وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه اماما عادلا. په دې باب کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم متواتر احادیث موجود دي، ډیر زیات موجود دي چې تقریبا تواتر له رسیدلي چې نبی علیه السلام خبر ورکړی چې عیسی ابن مریم به قیامت ته نږدې ځمکې ته راکېوځي، امام به یو عادل به. نو ځینې ارزال لا پیدا شوي د عیسی علیه السلام د ځمکې ته د راکېوتو نه انکار کوي چې دغلته یو ملا دی په کولې په سر کړی دی قبیح المنظر، د بل چا په ځای باندې ناستی دی او هغه چې کومه کفري عقیده ځان سره ویوړه د هغې عقیدې پرچار اوس دا کوي. د ویلې چې زرګونه کلونه به تېر شو عیسی علیه السلام به راکېنوځي، العیاذ بالله. دا خو د روسانو غوندې عقیده ده. ګورباچوف او بریجنیف او نور روسانو به دا ویل چې زرګونه کلونه به تېر شو خو قیامت به رانشي، یا موږ اسمان له سیارې وخېجولو خو جنت مو نه لیدلو. نو دا هغسې د دهریت عقیده ده چې دی د اسلام په جامه کې پرچار کوي. عیسی علیه السلام به راکېوځي. د 100 نه ډېر احادیث په دې باب کې وارد دي. علامه انور شاه کشمیری رحمه الله دا خبره لیکلې چې په باب د نزول د عیسی کې احادیث تواتر ته رسېدلي، او څوک چې منکر وي د احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نو دا ګمراه او بېدینه دی، دا نه موحد دی او نه مسلمان دی. عزتمندو دا یو سالمه عقیده ده د ټول امت. تقریبا د نبی علیه السلام نه تر دې وخته پورې د صحابه او د سلفو د مفسرینو د محققینو د ټولو علماو عقیده ده. دې عقیدې نه خلاف دا د پرویزینو د قادیانیانو عقیده ده چې دوی پرچار کوي. د دوی کم رهنما چې و مرزا غلام احمد پرویزي هغه هم دا خبره کوله، بیا چې د نږدې ماضي قریبه کې کم تېر شو هغه هم دا خبره کوله. اوس دا د هغه په ځای باندې ولاړ دی او جذبه کې لګی دی چې دا مولان خلکو وایي چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي. دا مولان نه وایي، دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي. نو منکر د دې عقیدې نه هغه منکر د احادیثو نه دی، او دا سړی دا په نص د قرآن او احادیثو نبویو باندې کافر دی. الحمدلله زموږ د عقیده ده چې عیسی علیه السلام به ځمکې ته راکېوځي. په دې باب کې احادیث دي او موږ د نبی علیه السلام احادیثو باندې داسې ایمان او یقین لرو لکه په قرآن کریم باندې چې لرو. الله دې زموږ عقیدې نه خطا کوي. وصلی الله علیه